زه رحمان چې ستا د حسن ثناخوان شم، ستا له رویه درست جهان زما ثنا. السلام علیکم ګرانو کتونکو، شهاب عزیز ارمان د خصوصي خپرونې عبدالرحمن بابا افقي شاعر سره یو ځل بیا حاضر دی. تاسو به محسوس کړي وي او موږ ته وخت په وخت ستاسو پیغامونه هم راغلي دي. یو اوږده موده وشوه چې زموږ پروګرامونه، زموږ دواړه پیجونه او دغسې زموږ یوټیوب چینل د ځینې وجوهاتو له کبله د انقطاع ښکارو، خو یو ځل بیا تاسو سره مخامخ یو انشاءالله د عبدالرحمن بابا د تعلیماتو، د فن، د هنر، د فکر دغه سلسله به مخ په وړاندې بیایو. نن چې زه په کومه موضوع باندې خبره کول غواړم نو هغه دا ده چې عبدالرحمن بابا پښتانه بابا ګڼي، د ټولو نه مقبول شاعر دی، هر دل عزیز شاعر دی، د هر چا خوښ دی. په هر ځای کې د هغه شعر د متل او د دلیل په توګه ویلی کېږي. نو د دغه مقبولیت، د دغه هر دل عزیزۍ وجوهات څه دي، دغه یو ځان له موضوع ده. خو دې سره تړلې یوه خبره دا ده چې عبدالرحمن بابا د کومې زمانې نه مقبول شوی دی، مشهور شوی دی او د کومو دورونو خلکو د هغه کلام له زیات اهمیت ورکړی دی، په درنه سترګه یې ورته کتلي دي. دا سلسله د کله نه راګرځېږي. یو خو دغه نږدې جدید تاریخ دی چې د شپږ شلې یو نیم سل کلونو پورې رسي، چې په هغې کې زموږ ځینې پښتانه لیکونکي او بیا د هغې سره متصل مستشرقین انګریزان د هغې نه زموږ د تنقید ابتدا کېږي. خو زموږ دغه کوم پښتانه لیکونکي چې د دغه دور نو د هغې تنقیدي آرا هم په منظوم انداز کې ده، یعنې هغې په خپلو نظمونو کې، په خپلو شعرونو کې خپل تنقیدي افکار د شعر په حواله، د سابقه یا د موجوده شاعرۍ په حواله څه ناڅه وړاندې کړي دي. دغه ځای نه زموږ د باقاعده تنقید، د جدید تنقید هغه ابتدا زموږ مخې ته راځي. خو قدیم تنقید، کلاسیکي تنقید که موږ ګورو نو هغه هم زموږ د کلاسیکي شاعرانو او هغې پسې نږدې په عبوري دوره کې چې کوم شاعران دي نو د هغوی په لیکونو کې، د هغې په شعرونو کې، د هغې په قصایدو کې، د هغې په نظمونو کې، د هغې په غزلونو کې موږ ته دغه افکار ښکاري. عبدالرحمن بابا په خپله زمانه کې هم او د خپلې زمانې پسې نږدې چې دا کومه زمانه ده او کلاسیکي دوره ده، په هغې کې هم چې څومره د سر شاعران دي، نن سبا د هغوی دیوانونه شته، د هغوی کلام موږ سره محفوظ دی. نو دغه ټولو شاعرانو د عبدالرحمن بابا شعر ته، د هغه په شعر باندې قادرالکلامۍ ته، د هغه د کلام هنر او د هغې نکته دانۍ ته ډېر لوی حیثیت او اهمیت ورکړی دی او دی د ډېر لوی اهمیت وړ کلام ګڼلی دی. دغه شاعرانو په خپلو شعرونو کې عبدالرحمن بابا ته منظوم خراج تحسین وړاندې کړی دی. د دې نه موږ ته پته لګي چې سابقه کم 300 کلونه دي. لکه ما په ابتدایي ویډیو کې ویلي وو چې په عیسوي حساب سره عبدالرحمن بابا په 1912 خوشا کې وفات شوی دی. موږ ژوند کوو دا وخت په 2006 کې. نو د عبدالرحمن بابا د وفات هم 312 کلونه خوشا وشوه. خو هغه په خپل ژوند چې کله د خپلې ځوانۍ په عروج کې و نو هم د هغه کلام یوازې دا نه چې په پښتنو کې د ډېر اهمیت باعث و، بلکې چې کوم پښتانه په هند کې میشته اوسېدل یا په هند کې ځینې پښتانه زموږ داسې وو لوی لیکونکي، اکابر لیکونکي چې لکه اشرف خان هجري چې هغه د بیجاپور په دغه کې جیلخانه کې قید و د مغولو لخوا. دغه قید 1092 هجري نه شروع شوی او 1106 هجري کې 14 کلن جیل دا ختم شوی و د اشرف خان هجري په وفات باندې. یعنې یو رایه دا ده چې هغه په جیل کې وفات شوی دی، 14 کاله جیل هغه خوړلی. اوس هغه یوه ډېره بنیادي قصیده ویلې ده چې هغه د هغه زمانې د شاعرانو په حواله د هغه افکار دي. دغه زموږ د قدیم یا د کلاسیکي تنقید یو ډېر اهم او یو ډېر شاهکار دستاویز دی دا قصیده. د دې قصیدې ابتدا چې ده نو هغه د دغه ځای نه کېږي چې هر صفت چې خالق ایښی په بنده کې تر هماو گویایي والا ګوهر دی،
گویایی اگر که کسب د انسان دی ولې هر چې سخنور هغه بهتر دی. بیا په دې قصیده کې هغه لویو شاعرانو ته اکابرو شاعرانو ته یا د هغه مزاج ته چې کوم شاعران په حقیقي معنا او مفهوم کې شاعران دي نو هغوی ته هغه خراج تحسین پیش کوي. هر چا له یو لقب ورکوي د هغه شاعرۍ ته چې کوم دی په یو اهم او یو دروند نظر ګوري. هغې دپاره هم هغه یو ټکې د یو تنقیدي رایې په حیثیت باندې په خپله قصیده کې په کاروي. لکه د خوشحال بابا په حواله هغه دا وایي چې درست یې وسپاره په ما سریر د نظم هغه نور چې نن د خاورو په بستر دی. نو چې کوم نور د خاورو په بستر دی خوشحال بابا چې د ادب د اسمان نور دی دغه وخت کې هغه وفات شوی دی ځکه چې هجري دلته په قصیده کې وایي چې د خاورو په بستر دی. خوشحال بابا د هغه تاریخي وفات معلوم دی چې په 1100 هجري کې وفات دی. نو د دې نه دا پته لګي چې دا قصیده 1100 کې یا د 1100 نه پس 1106 پورې په دغه کلونو کې لیکلی شوې ده. د دې د لیک کلونه دغه دي. په دغه زمانه کې که موږ وایو د احتیاط په مطابق چې دا په 1100 کې یا 1101 کې 2 کې 3 کې دې کې هم لیکلی شوې ده. نو که په 1100 یا 1101 کې لیکلی شوي د رحمان بابا عمر په دغه وخت 40 کاله یا 2 کاله یا که د دې نه لږ وروسته وي نو 2 کاله 3 کاله زیات نه زیات که هجري دا قصیده د خپل وفات په کال په 1106 کې هم لیکلي نو د رحمان بابا عمر به زیات نه زیات 15 کاله په دغه وخت. نو دا د رحمان بابا د ځوانۍ عروج دی، پخه ځواني ده. اوس تاسو سوچ وکړئ چې عبدالرحمن بابا په خپله پخه ځوانۍ کې نه صرف دا چې په پښتنو کې یو مشهور و مقبول شاعر دی او د هغه د شعر درس تللی دی بلکې هجري ته اشرف خان هجري د خوشحال بابا مشر زوی دی هغه ته د هندوستان په جیل کې دوران قید د عبدالرحمن بابا کلام رسی هغه څه ناڅه هغه لولي او بیا د هغې په حواله په دې قصیده کې هغه یو رایې ورکوي. نو د رحمان بابا په حواله باندې هغه دا وایي چې خوږ زبان په زماني شکرې نولي هغه واف چې مستقر پېښور دی. د رحمان په ویل ځای د لقب نشته چې یې ما شعر منظور کړو معتبر دی. یعنی هجري په دې قصیده کې هر چا له یو لقب ورکړی دی چې دی نور دی، دا سپوږمی ده، دا ستوری دی، دا دا دی، دا دا دی. خو عبدالرحمن بابا ته چې کله رارسي وایي چې د رحمان په ویل ځای د لقب نشته. یعنی عبدالرحمن بابا دومره هم شاعر دی لوی شاعر دی چې ما سره داسې مناسب لقب نشته چې هغه زه د دې شخصیت په حواله سره ووایم. نو دلته هغه انګریزي کې چې خلک وایي چې I am short of words ما سره لفظونه ختم شو. نو دلته هجري چې کوم دی دغه یو تاټ وړاندې کړی دی، یو خیال یې وړاندې کړی دی عبدالرحمن بابا د کلام په حواله. او دې نه د هغه د کلام د اهمیت اندازه ځکه هم کېږي چې هجري ما په ابتدا کې هم یو ویډیو کې ویلي چې د عبدالرحمن بابا نه قریبا 30 یا 36 یا 38 کلونه دغه هغه ته خوشحال بابا مشر و بخښنه غواړم هجري ته 14 کاله مشر. اوس دومره مشري هم ډېره لویه مشري ده. نو چې دومره مشر شاعر سینیر شاعر په هندوستان کې دوران قید د یو ځوان د یو پوخ ځوان شاعر شاعري قبلوي او هغې ته د اعتبار درجه ورکوي، د اعتماد درجه ورکوي، زما په خیال دا ډېر بې خراج تحسین دی. دغې نه که موږ راځو د تاریخ په اوږدو کې په دغه کلونو کې موږ ته نور شاعران ښکاري چې هغه د عبدالرحمن بابا د شعر په حواله څه وایي هغه زه تاسو سره شریکوم. عبدالقادر خان خټک چې پوره په پوره غالبا کال 2-3 وړاندې وروستو د عبدالرحمن بابا همزولی دی. دا د یو زمانې خلک دي، هم ډېر لوی شاعر دی، کلاسیکي شاعر دی، مترجم دی، تاسو یې پېژنئ. نو هغه د عبدالرحمن بابا په یو غزل باندې په هغه ځمکه یې لیکل کړي دي. نو هغې کې هغه وایي چې زه خټک د یار په غم تازه تازه یم، غور یا خیل رحمان که شو ورځینې ستړی. نو دا هم یو اهمیت دی چې هغه د رحمان بابا په کلام باندې یا تضمین کوي یا په هغه ځمکه لیکل کوي. مصري خان ګګیاڼی د کلاسیکي دورې یو اهم شاعر دی. هغه وایي چې شعر د فارسۍ وینم شیرین لکه شکره، شعر د پښتو کړو تر فارسۍ حمید رحمان لذیذ. زه به ګرانو کتونکو د دې خبرې وضاحت وکړم چې دا شعرونه د دغه شاعرانو په دیوانونو کې هم شته، مختلفو کتابونو کې هم شته. خو زما مخې ته چې کوم دستاویز دی نو دا د پروفیسر ډاکټر محمد زبیر حسرت صاحب په عبدالرحمن بابا باندې لیکلی ډېر زړه پورې کتاب دی او د دې نوم دی د رحمان بابا فکري مکتب. نو په دغه کې دا شعرونه په یو ښکلي ترتیب راغلي دي او
او زه دغه شعرونه تاسو سره شریکوم. یو بل شاعر چې د عبدالرحمن بابا زمانې ته ډېر نږدې دی، معزوله خان مومند هم شاعر دی. هغه وایي چې که د شعر کرامت له چا نه غواړې، معزوله د رحمان شعر کرامت دی. یا بل شعر کې وایي د تمام پښتونخوا له شاعرانو معزوله عبدالرحمن دی منتخب. دغسې پیر محمد کاکړ د کلاسیکي دورې هم شاعر دی. هغه وایي که هر څو وایي نازک نکتهدان شعر، ولی دوی ګڼي موجز د رحمان شعر. سوز گداز د محبت مگر زیاتو، چې سوزان هسې شان کړو بیان شعر. جوړ په شعر کې رحمان هیب اللسان دی، په دا سیر نشته هرگز د انسان شعر. تر معراج زار شه لار د مرغلرو، په څه شان یې ویښته کړه یکسان شعر. د دې کړی بل شاعر شمس الدین کاکړ دی. هغه وایي که سکون سي په لاس میزان د شعر، په عروض که سنجیده بیان د شعر. وبه نه رسي په شعر له رحمانه، که هر څو کوي هوس افغان د شعر. د کلاسیکي دورې بل اهم شاعر یونس دی. یونس وایي چې له رحمانه فیضیاب عبدالرحمن شو، چې له دې سرایه په نوي سرای مهمان شو. پر لذت شعر به څوک وایي یونسه، چې په مرګ ځینې خاموش عبدالرحمن شو. یعنې دا د عبدالرحمن بابا د مرګ نه پس یونس هغه ته خراج تحسین وړاندې کوي. قمبر علي خان د کلاسیکي دورې نوموړی شاعر دی. هغه وایي چې تتبع قمبر رحمان د دې غزل کا، دا چې مست په میو راغی یار د چا دی. دا د عبدالرحمن بابا په یو کلام باندې قمبر علي خان په هغه ځمکه باندې غزل ویلی دی. نو په هغې کې د عبدالرحمن بابا تذکره د نجیب سربندي د کلاسیکي دورې هم شاعر دی. ځای په ځای هغه عبدالرحمن بابا سره خپل عقیدت هم څرګند کړی دی. ځینې چې په شعر کې د تنقیدي بصیرت کم سرکونه درکونه او ځینې خټکو شاعرانو شعرونه ویلي د عبدالرحمن بابا په حوالې سره او د نجیب سربندي طبیعت ته ډېر روغ نه و پرېوتي، نو هغې جوابونه هم نجیب سربندي کړي دي. خو د عبدالرحمن بابا په ځمکه باندې هغه یو کلام ویلی دی. د هغې یو شعر دی چې د شعراو سرحلقه عبدالرحمن دی، یعنې سردار دی، لیډر دی، مشر دی د شاعرانو. نجیب دا ویل غواړي د شعراو سرحلقه عبدالرحمن دی، زه نجیب د ده د شعر دامنګیر یم. بل ځای کې نجیب وایي چې ما نجیب هم په دا طور غزل ووایي که ویلی د ویزي عبدالرحمن دی. دغسې اخون ګدا د دغه دورې بل شاعر دی. هغه وایي چې زه ګدا یې په خپل ځای باندې قایم کړم، له جهانه چې شاعر عبدالرحمن لاړ. بل اهم شاعر د کلاسیکي دورې یا ورپسې نږدې د عبوري دورې به ورته ووایو، هغه عبدالعظیم راڼیزی دی چې په عبدالعظیم بابا مشهور دی. هغه وایي چې د مومند عبدالرحمن صاحب په مثل هسې خوږ زبان زما وی دریغه دریغه، زه عظیم به خاص غلام د دې مومندو، اوس ژوندی که په دنیا وی دریغه دریغه. دغسې د یو بل تنقیدي کلام په ابتدا کې چې مونږه ورته لومبی شعر ویلی شو یا هغه رنګ د قصیدې دی، خو مطلب ورته ووایو. هغې کې هغه وایي چې خدای وبخې مومند عبدالرحمن، په نازل کې خپل رحمت لکه باران. دغسې بل اهم شاعر د کلاسیکي دورې بیدل اشنغری دی. هغه وایي چې مشهور یې په پښتو ژبه دیوان دی، شعراو کې هغه عبدالرحمن دی. قالو حال سره سم زیاتو کم نه دي، مسلم ځکه د هر دانا نادان دی. په سلطان الشعرا دی ملقب دی، چې یې بیت مصره په هر ځای کې برهان دی. ګوره دلته هغه سلطان الشعرا د لقب ذکر کوي په هغه دوره کې. بیا موږ سره بل ډېر اهم د سبک هندي شاعر چې دی نو هغه کاظم خان شیدا دی. هغه وایي چې په دا وخت کې که شیدا دواړه مومند وی، ثناخوان به و هردم ستا د ویلو. دا هم د عبدالرحمن بابا په ځمکه باندې شیدا کلام ویلی دی. په دغه ځمکه د حمید بابا کلام هم شته، خو دلته چې هغه دواړه مومند ویلي دي نو عبدالرحمن بابا هم مومند و، عبدالحمید بابا هم مومند و. دغه دواړو ته هغه خراج تحسین دلته وړاندې کوي. بیا چې کله هغه د دې دواړو مومندو د قداورۍ، د سخنورۍ، د دوی د اهلیت، د دوی د شعري بلاغت ذکر کوي، نو هغه د پېښور او د باګرام او د دې د علاقې نومونه اخلي. یعنې مکان ذکر کوي خو مراد یې مکین وي او مکینان دا دوی خلک دی. نو شیدا په یو کلام کې وایي په دیار د تمام روح کې، په دا قام په دا گروه کې،
یو په سرای زباناور دی، سرای د خوشحال بابا علاقه ده نوښار کې په اکوړي کې، چې په سرای زباناور دی یعنې خوشحال بابا و، د هغه بچي دوی خلک دی. دویم ځای یې پېښور دی. دویم بیا دا خلک دي چې لکه دوی شاعري یو عجیبه معیار ته رسولې ده. بیا وایي چې مومندو قیلو قال کړه گویا دوی سحر حلال کړه، یعنی جادو خو حرام دی، خو دې دواړو داسې شاعري کړې ده چې ګمان پیدا کېږي چې دا شاعري خو جادوګري ده، خو جادو حرام دی خو دوی حلال کړی دی. که داسې جادو څوک کوي نو بلکل داسې شاعري څوک کوي د جادوګرۍ نه ډکه شاعري نو بلکل ورته اجازت دی کوي. دغسې د دغه دور بل یو شاعر خوږدل دی، هغه وایي ور یې کړه د سوز قلم خوږدل لره په لاس کې، سر خوشحال رحمان حمید په ګورو لګاوه، دا درې واړه لاړه او اوس خوږدل دی. د بل شاعر باز محمد خان بنګش دی، باز خان هیڅ سیالي د شعر د چا نه کړه، دې تابع د شاعرۍ له رحمان راغی. هماغه ځمکه ده چې مخکې هم تېره شوه، عبدالرحمن ابا پرې کلام ویلی او بیا پرې نور ویلي دي. نو دلته باز محمد چې کوم دی رحمان ابا ته خراج تحسین وړاندې کوي. میرزا حنان بارکزی دغه دورې یو هم شاعر دی، هغه وایي بل رحمان سړه بنی د پېښور دی، په پښتو یې غزل به دی یو تر بله، به مطلب بهترین دی، یو د بل نه غزل چې کوم دی زیات ښایسته دی، سیوا دی. رحمت داوی د کلاسیکي دورې هم شاعر دی، دغه په کلام کې هم په رحمان ابا شعرونه دي. هغه یو ځای کې وایي هر څوک شعر کا هم لاف د شاعری کا، زه قربان تر شیرین شعر د مومند، د عبدالرحمن ابا یادوي. بل شعر کې وایي د رحمت د شاعری قدر به ډېر وی که رحمان مومند ژوندی وی په باګرام کې. دې نه یا د کاظم خان شیدا د شاعری نه یا مطلب دا د ځینې نورو شعرونه دا پته لګي چې د عبدالرحمن ابا کوم شاعرانه تنقیدي بصیرت و، نو دې شاعرانو دا ارمان کړی دی چې کاش زموږ په ژوند دا سړی ژوندی وی نو زموږ د شعر اصل قدردان به دی و، ده به زموږ شعر ته خراج تحسین وړاندې کړی و، په دې به یې خوږې ښکلې تنقیدي رایې وړاندې کړې وه او دا به یې خوښ کړی و. دغسې عبدالله مخزون پوپلزی وایي د رحمان له شعره بوی د معجزې ځي، مرید زر کاندي له پیره برابر. عبدالغفار هوتک فرمایي په افغان کې شاعران تر حساب تیر دي، عبدالغفار دی د رحمان شاعر نایب، یعنی رحمان ابا خپل معنوي استاز ګڼي، د بل شاعر په لاره باندې تګ چې کوم دی نه خوښوي. بیاض جدون د صوابی هم شاعر دی د کلاسیکي دورې، هغه وایي چې رحمان عبدالحمید کړو سر په ګور کې، ښه مضمون ورته به وړاندې کوم شاعر شي. دلته هم دغه دواړو لویو شخصیاتو ته خراج تحسین وړاندې شوی دی. مونږ دا سلسله په قاضي میر احمد شاه رضواني باندې راغونډو. قاضي میر احمد شاه رضواني د جدیدي دورې سړی حسابیږي چې په 1860 کې په اکبرپور نوښار کې پیدا و، په 1904 عیسوي کې وفات دی او دی په 1890 عیسوي یعنې 1889 کې لومړی پښتون و چې د پروفیسر درجه د پنجاب یونیورسټۍ کې دلته حاصله شوې وه. نو د رضواني صاحب خو ډېر لوی خدمات دي په نظم کې، په نثر کې، په نصابي کتابونو کې چې انګریزانو لپاره لیکم لیکلي یا په ګرامر باندې یا نورو حوالو سره هغه ځان له بحث دی. خو رضواني صاحب د جدید منظوم تنقید لومبي اثار را څرګند کړي دي، یا هغه لومبی کړی چې کومې مخې ته راځي نو په هغې کې رضواني صاحب یو ډېر لوی او یو ډېر ارزښتناک نوم دی. نو د عبدالرحمن ابا په حواله باندې مونږ دا سلسله دلته ودرو. د رضواني صاحب په دې شعرونو بیا په دور د شالم په سړبنو کې راښکاره شه په جهان عبدالرحمن، تا به وې چې د شیراز خواجه حافظ دی، چې پیدا شه په ولس کې د افغان، موسیقار غوندې یې هسې نغمې وکړې چې یې پورې کړلو اور په کل جهان. ګرانو کتونکو دا سلسله به نور هم مخ په وړاندې ځي. جدیده دوره کې چې د کومو شاعرانو شعرونه دي، نظمونه دي، هغه به هم تاسو سره شریکوو د عبدالرحمن ابا په حواله. خو دلته یوه ضروري خبره هغه دا ده چې زموږ په تنقیدي او تحقیقي ادب کې په دې خبره باندې هم ډېرې بحث مباحثې شته چې خوشحال بابا د عبدالرحمن ابا ذکر ولې نه دی کړی. نو د دې مختلف وجوهات هم کیدی شي او د عبدالرحمن ابا شاعري چې کله خپل عروج ته رسېده چې د ده عمر یا 40 یا څه کم 40 په دغه دور کې خوشحال بابا وفات شوی دی. بیا د خوشحال بابا د دور
اخیری 15 کاله یا د دې نه هم زیات په ډېر هنګامه کې په ډېر تکلیف کې تیر شوي. نو شاید چې خوشحال بابا ته وخت دغه وخت کې نه دی ترلاسه شوی. دغه چې کوم 22 کلونه دي اخیري، په دغه کې د عبدالرحمن بابا کلام چې دی نو هغه ځان څرګندوي، رامخته کېږي. په اخیري د خوشحال بابا د ژوند په اخیري 10-12 کلونو کې به چې کوم دی زیاتره د عبدالرحمن بابا کلام چې دی د خلیل ریاضت نه راتېر وي او هغه به چې کوم دی په دې کې دغه خپل نوي اجتهادات را څرګندوي. خو هغه خوشحال بابا شاید چې د هغې نه خبردار نه دی. نو زما خو خیال دا دی یا کامل صاحب چې په دې کې کومه خبره کړې ده چې د خوشحال بابا یو مخصوصه وزداري ده، یعنی هغه په هره حواله باندې یا دغه دور کې نور هم ډېر شاعران شاید چې په دې حواله هغه خبره لیکلي. نو دا یو امکان کېدی شي، خو غالب ګمان زما دا دی، امکان راته دا ښکاري چې د خوشحال بابا د ژوند دغه اخیري د تکلیف او د کرب چې کوم کلونه نو په دې کې شاید هغه ته د هغسې لوستې د رحمان بابا کلام ورسېدل او دا څیزونه نه دي ممکن شوي. بس دا ماته یو صورتحال ښکاري، زما خپله رایه ده. دویم اعتراض دا کېږي چې د عبدالحمید بابا او د رحمان بابا زمانه یوه ده، بلکل یوه ده. دا هم ده چې عبدالحمید بابا شاید د هغه نه 7 کاله 15 کاله 15 کاله کشر وي. علاقه هم یوه ده. عبدالحمید بابا د ماشوګګر او ماشوخېل د دغه علاقو دی او عبدالرحمن بابا د بادر کې دی. بیا مزار یې چې دی په هزارخانه کې، دا نږدې کلي دي خپلو کې. او خامخا چې د عبدالرحمن بابا د شعر نه په هندوستان کې اشرف خان هجري خبرېږي، نو په ماشوګګر کې به د عبدالحمید بابا څنګه نه خبرېږي؟ خامخا به خبرېږي. خو د حمید بابا دیوان در و مرجان که تاسو ټکي په ټکي وګورئ ګرانو کتونکو، نو دا نه چې عبدالحمید بابا د رحمان بابا ذکر نه دی کړی، بلکې هغه د یو پښتون شاعر ذکر هم دی. هغه په ټول دیوان کې په یو پښتون شاعر باندې هم چې دی نو شعر دغه نشته دی، شعر نشته دی، نه تنقیدي خیال شته، نه ستایش شته، نه غندنه شته، هېڅ نشته. نو به دلته خو اعتراض رفع شي چې په هېڅ چا باندې په خپلو متقدمینو هم هغه خبره نه ده کړې. بیا عبدالرحمن بابا د خپلې زمانې په شاعرانو په خپله خبره نه ده کړې، بلکې چې څومره خبره یې کړې ده په متقدمینو شاعرانو یې کړې ده. هغه د فارسۍ سنایي په فارسۍ کې، په پښتو کې رحمان وي، په فارسۍ کې سنایي، یا د خوشحال بابا په حواله باندې عبدالرحمن بابا ځینې تاټس څرګند کړي دي، د هغه د ځینې شعرونو جوابات کړي، او یا چې کوم دی د میرزا او دارزاني په حواله باندې عبدالرحمن بابا څه ویلي دي، یا د هغوی په ځمکه په تضمین کې خبره راغلې. نو دغه د عبدالرحمن بابا د خپلې زمانې د خپل عصر د هغه شاعرانو یا هغې پسې نږدې چې کوم شاعرانو د هغوی منظوم خراج تحسین و چې زموږ غرض دا و چې د عبدالرحمن بابا د شعر د مقبولیت، د هغې د ارزښت او د هغې د افادیت پته د تاریخ په مختلفو دورونو کې زموږ ګرانو کتونکو ته ولېږي. نو په هغې کې دغه لومړۍ دوره وه چې مونږ په دې ناسته کې ډسکس که په هغې بحث وکړو. ستاسو د کتو د اورېدو ډېره شکریه. یو ځل بیا دغه درخواست چې زموږ دواړه پیجونه شهاب عزیز ارمان افیشل او ډاکټر شهاب عزیز ارمان دا هم در سره سبسکرایب کړئ، او شهاب عزیز ارمان یوټیوب چې کوم چینل دی نو هم سبسکرایب کړئ او دا ویډیو نورو سره شیر کړئ. د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ. د لوی الله په امان.